السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو محترم ستنه کړی دی چې دا پوبجي گیم څنګه دی د شرایط نظر څخه په اخر کې بت ته سجده کیږي او بیا د بیت الله شریف تصویر رو عکس راځي پر هغه باندې بیا ټکان کول کیږي. نو دا چې گیم پای ته رسیږي مرمۍ خلاصیږي بیا مرمۍ تر هغه نور کوي چې هغه بت واغه بت ته سجده ونه کی او سلامي ورته ونه کی هغه بیا مرمۍ ورکوي بیا د بیت الله شریف تصویر راځي پر هغه باندې ټکان کوي نو دا گیم یې پای ته ورسېد دی ورپسې کامیابه شو. نو په دې باندې انسانان اخته دي ډېر اخته دي او دغه رنګه یو چاره ته وویل چې په پاکستان کې حکومت بندیز ورباندې لګولی دی او څو نفره وایي مړه سوي دي خودکشي یې کړي دي وایي ولې دا گیم نه خلاصوي او یو چا بیا وایي په محکمه کې دي که په سپریم کورټ کې عریضه کړې ده چې دا گیم دې خلاص شي. نو محترمینو دغه گیم کول چې هغه بت ته سجده او یا بیت الله شریف ویشتل دا که څومره هغه تمثیل په دې گیم کې دی یعنې هغه کفر حقیقي که نه وي تمثیل یې تا وکړي نو فقهای کرام وایي رضا په کفر ده او یا رضا په هغه شي سره لکه فاعل د هغه شي دی جوړېږي. ته چې په یو شي راضي سې ستا په کور کې مثلا یو ناروا کېږي ته غږ نه ورباندې که یې راضي یې نو دا ته دی سوې لکه هغه فعل کوونکی د غومره سزا الله درکوي. نو دغه چې د کفر عمل دی چې بت ته سجده کول دی او دا د کفر عمل دی چې بیت الله شریف ویشتل دی نو دا که ته په پیالې ونه کې خپل سر نه کې ټیټ خو دلته د ګوتو حرکت وي هلته یو تمثیلي شکل راسي نو دغه رضا په کفر ده. نو دا گیم کفر دی د ایمان مو خلاصي. تاسو ولیدئ ځانو ته ورونه اچولی دي وله هندوستان خدای ناراضه منځونه کوي هم د سونه کوي هم پر کفر ځي. دا گیمونه چیش دي دا د دجال او د شیطان دامونه دي دا ټلیفونان الله جل جلاله په یو عظیم امتحاناتو کې موږ اچولی یو ښځو سره هم دغه ټلیفونان سته د ځوانانو سره د ملایانو سره د طالبانو سره د حافظانو سره د قاریانو سره دغه گیمونه دي بیا انلاین راځي یو د پاکستان یو بل د افغانستان یو بل د هندوستان یو بل د کم ځای وي انلاین گیمونه کوي. دا ټول مو وختونه ضایع کول دي دا ستاسو وخت سره زر دي خو دغه کفار او دغه یهود نسواره دا ستاسو هغه برکتي عمر چې سره زر د ستاسو په حق کې هغه عمر ستاسو د پاره دی یو داسې ناچیزه کوټه او ایره در جوړوي. نو فقهای کرام فرمایي وایي هر چا که په یو دی پیل سره راتګ وکوي چې هغه ښکاره استهزا و بالاسلام په اسلام سره نو وایي فقط په تحقیق سره دغه نو کفر دی. استهزا سپکوالی و په اسلام سره کوي چا دی فعل وکوي چې هغه سپکوالی و د اسلام دا سړی کافر کیږي. قال بهذه الحنفیه په دې سره زموږ مذهب هم دا قول کړی دی رد المحتار دې ته پوره وضاحت ورکړی دی. موسوعة الفقهیه صفحه نمبر 186 مباحث الردة جلد نمبر 22 دې ته پوره وضاحت ورکړی دی. نو دا وایي رضا په کفر سره کفر دی. بلکې بعضې علما چې هغه هم تفاسیر دي لکه حاشیه شهاب پر تفسیر د بیضاوي شریفه باندې پروت دی هغه یو تورې را نقل کوي وایي مشایخ نه ماورا او نهر دا ویلي دي چې رضا په کفر سره کفر ده ما استقباحي په هغه صورت کې چې دی بد وبولي دا کار خو ځینې وسي نو کفر نه دی او کې سره له استحسانه دا کار وکړي نو کفر دی. نو دا چې دی په دا گیم کې روان دی او بد ته سجده هم کوي او بیت الله شریف ولي په غوښه باندې نو دلته خو دا عمل خو د ته ښه خوند ورکوي دا عمل تصدیق ده وکړي استهزا په اسلام یې وکوله استهزا په بیت الله یې وکوله استهزا او ملنډې د الله په دین وکولې د الله په قرآن یې وکولې ځکه د الله قرآن ته وایي چې تاسو د الله سیوا بل چې د سر مه ټیټوئ دی راولاړ سو هغه بت ته که چیرې بالفرض دغه مقابله د جسد وای دا گیم د ده په بدن کېدلی او بیا هلته مخ د بت راکلی ده به هم سجده ورته کړې وه نو دا ټول هغه څه دي چې تاسو
ایمانونه او ستاسو و آخرت ته تاوان دي، شرین ایمان څخه مخلصي. چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي په آخر زمانه کې بیا نوم د مسلمان یي به کافر، لمونځ به کوي به کافر. هغه نو دغه ځوانان دي ماښام په دغه ګیم کې پرېوځي، هغه کافر او مرتد پرېوځي، سهار بیا نو په لمانځه باندې ولاړ دی، وایي زه مسلمان یم. د خدای په لحاظ باندې دغه ګیمونه له کورو ورک کړي. څه ډول انسانان یاست؟ خو د اولادونه ستاسو اولادونه دي، تاسو یې مسؤلین بلل کېږئ. خو دا اول زه یم دا کرونا راغله دغه کوچنیان په ګیم مامخته شول، یو ټلیفون ما ورکړ د دې شر د دې دیناروس، هغه چې زه په خبر شولم دا ګیمونه دی کې پیدا کړي وه، مطلق مې داسې ورباندې بند کړي مال وژنم مو کوم بیا ستاسو په لاس کې موبایل ولیدي، مړه سئ له دغه ته، مړه سئ له خوابتیا څخه، زړونه مو پټاو شه، هېڅ پروا نه لري، خو مړه به سئ. خو که مو ګیم او که موبایل در سره ولیدئ ولله الحمد هغه ډول پابندي په مدرسه کې لګولې ده. کوچنیان مې اچولي دي، ما له هر کوچني که ماته جاسوسي وکوله 1000 روپۍ انعام ورکوم که د یو چا سره ټلیفون ګیر شو، او که د هر چا سره ټلیفون ګیر شو هغه په هغه ساعت کې د مدرسې څخه خارج وي. ما په مدرسه کې به دا مرداري نه وي. د خپلو زامنو څخه مې هم ټلیفونان اخیستي دي لله الحمد. نه په کور کې و زنانه ته غټ ټلیفون ستا، یو زما سره ستا، الله دې هغه وخت هم راولي چې زما سم دغه غټ ټلیفونان له لاسه ووسي. نو محترمینو دا اولادو باندې فکر کوئ، اولادونه مو کاپیران شول. دسه موږ د امریکې وو، د کاناډا وو، د جرمني د خلکو په زامنو زړېږو، موږ وایو درڅخه کاپیران نه شي. دلته په کورو کې په پاکستان او په افغانستان کې له موږ څخه کاپیران شول. د خدای په لحاظ ولې دی کوئ؟ بس ما زوی د ګیم کوي ساتي، د تیرې پروا نه لري، که مې خښم ورته وکړي بیا ځي له کوره وځي، دی یې په بلا پسې چې تر اتور رغو هم تېر شي. ځان ته مسلمانان وایست، لو ژیرې مو ایله کړي دي، تسبیح په مسجد کې اړه د مخ په صف کې ناست یاست، لو یو اګست تسبیح در سره دي، په کور کې مو څه ډول عیاشي او فحاشي روانې دي، د ښځو سره موبایلونه، د اولادو سره موبایلونه، نجونې او ښځې هم په زنا واخته شوي د موبایلو په وجه باندې، ځوانان مو د ګیمو په وجه کاپیران شول. ښه ژوند مو دی بلا مو. نو دا ګیمونه دا له کورو وباسي، هر پلار دې د زوی موبایل وګوري، که ګیم کې پکښې ور ماتې کړي، دا زوی دې ورک شي، دا زوی دې تر خاورو لاندې شي، دا زوی دې در په دره شي چې هغه کفر کور ته راوړي او په کفر باندې خوشحاله کېږي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.